ډېر دلایل د دې لپاره موجود دي چې علم مطلقاً بهتره ده تر جهل. نو لهذا هغه فارغین چې نن استاد شاګردي څخه فارغه شوي دي د هغوی د بهتري هم د شریعت په رڼا کې د شریعت په چوکاټ کې ثبوت شته او دی بهتره دی. علیه الصلاة والسلام بارکه خیر الناس من ينفع الناس. استادان دې دا کوشش وکړي چې د ملت بچانو ته نفع ورسوي او کوشش دې وکړي که چې مسلکي کسان وروزي او په دې نیت باندې دې وروزي چې هغه د عبادت په نیت باندې چې زه مسلمان ته یوه نفع رسوم. هر کار چې کېږي هغه تر نیته پورې تعلق لري. که استادان دا تعلق هغه وکړي چې زه یې د تنخوا لپاره چې دا یو څو روپۍ تنخوا راکوله کېږي د هغې په مقابل کې زه سبق ورته یایم، په دې نیت سره دوی د ثواب مستحق نه کېږي. او که په دې نیت سره یې چې زه د الله لپاره د دې ملت د بچیانو لپاره په دې نیت باندې دا خدمت کوم او دا تعلیم ورته کوم چې نفع مې مسلمانانو ته ورسېږي، هم به یې هغه تنخوا او هم به یې نفع مسلمانانو ته رسېدلی او هم به ثواب شریکي. الحمدلله موږ اداره ټوله د تاسې لپاره تقریبا چې څومره تشکیل د هغه ټول د استازو د شاګرد لپاره کار کوي، اصلي محور یې هغه ده. څه مصارف چې د بیت المال کېږي هغه ټول د تاسې لپاره کېږي او تاسې چې بازار ته وړاندې شي یا په خصوصي سکتورو کې جذب شي یا په دولتي سکتورو کې د موږ د رهبري فیصله هم دا ده چې موږ هغه شاګردان چې د موږ له انسټیټوټو څخه فارغېږي کوشش کوو چې موږ یې په خپلو ادارو کې چې ګنجایش وي جذب کړو او بیا که فرضاً ورې جذب نشي په بازار کې هم کار ورته پیدا کېږي. خصوصي سکتورو کې هم تقریبا په هر ځای کې په هر رشته کې د موږ د افغانانو ضرورت شته چې د هغوی لپاره مقصد هغه مسلکي کسان وروزل شي او بیا په هغوی کې دوی کار ورکړي.